بسم الله الرحمن الرحیم. د اروماتیکي هایدروکاربنونو استحصال، یعنې څنګه موږ کولی شو چې اروماتیکي هایدروکاربنونه لاسته راوړو. نو یو طبي منابع دي د اروماتیک هایدروکاربنونو دپاره، طبي منابع دي. او طبي منابعو کې یو چې دی د ډبرو د سکرو څخه نو پیراډی چې کوم اروماتیک هایدروکاربن چې کوم پیرنټ دی، صحیح ده، هغه نیکی چې کوم دی بنزین، نو هغه 1850 کې چې دی مایکل پیراډی چې دی چې کوم د تیلو کنډنسیټ و چې هغه سلنډر کې به یې اچول او هغې سره به ګیس و او هغې نه به یې د رڼا استفاده کوله په لندن ښار کې د ښار د رڼا کولو دپاره، همدارنګې د کلو کوڅو د رڼا کولو دپاره. نو هغه هغې کنډنسیټ ته تودوخه ورکړې وه، د هغې نه بې رنګه مایع لاسته راوړې وه. نو دغه ګیس چې دی موږ سره د ویل آیل د هایدرولیز څخه په لاس راغلی و. بنزین او نور ساده اروماتیک هایدروکاربنونه د هغې دپاره موږ کولی شو چې طبي موادو نه استفاده وکړو او بنزین ډېر زیات استعمالیږي. دا تقریبا لومړنی مواد دی او 400 چې کوم برانډ کمپنۍ دي مشهوري، صحیح ده، نو هغې کې تقریبا تاسې ویلی شئ چې درېو کې 2 برخې چې هغې کې بنزین شریک دی، پکې بنزین پکې مشهورې دوایانې چې دی هغه بنزین پکې. نو که 400 کمپنۍ موږ مشهورې اولنۍ 400 کمپنۍ لیست کړو، نو دې کې 2/3 درېو کې 2 برخې چې دی یعنې 400 کمپنۍ دوایانې لیست کړو، نو دې کې په 3 کې به 2 دې کې بنزین کړی. بنزین چې دی ډېر مهم دی، وضو سینتیز کې هم ډېر زیات مهم دی او کارسینوجینیک هم دی. نو موږ سره یو چې موږ لاسته غواړو چې لاسته راوړو، نو یو موږ فرام کول څخه زغالو څخه په لاس راوړی شو، ډبرو سکاره چې ورته موږ یو زغالو څخه. کول چې دی، کول موږ استعمالو عام طور پر، زغال موږ ډبرو سکاره موږ استعمالو د کوک دپاره. زغال چې دا استعمالیږي د څه دپاره؟ د کوک دپاره. کوک دپاره COKE کوک دپاره استعمالیږي. او کوک چې دی دا د اوسپنې کې استعمالیږي، چې اوسپنه ته بدله کړي شته سټیل ته، نو د هغې دپاره چې دی استعمالیږي. همدارنګه سیمټو کې هم استعمالیږي، نور فلزاتو کې هم دا موږ زغال نه استفاده کوو، زغال کې خاص کر کوک نه. نو موږ او کولتار چې دی، کولتار دی نه په لاس راځي موږ سره کله چې موږ اوسپنه کولتار موږ چې ورته کیر یو خیر. اوکې، نو کول واخلي، ته زغال واخلي، ډبرو سکاره واخلي، او ډبرو سکاره ته د هوا په نشتون کې
د هوا په نشتون کې کته په هوا پښتون کې خو کیسه خراب ده لکانو یا خو بقول ایستا کاربن ډای اکساید ته بدلیږي بیا خو موږ لکه کور کې چې موږ سیزو کنه هوا پښتون کې سیزو او هوا په نشتون کې زرو نه واخله تر 1.5 زر پورې دومره تودوخه درجه دا ماته 3 شیان راکوي کله چې زغال ډبرو سکاره د هوا په نشتون کې د زرو نه واخله 1.5 زر تو 1.5 زر ډیګري سنټیګریډ پورې ته تودوخه ورکوي صحیح ده نو ماته دا 3 شیان راکوي لکه یو راکوي کول ګیس دویم ماته راکوي کول تار او دریم ماته راکوي کوک کول ګیس څه دی دا غازی محصولات دي کول ګیس څه دی غازی محصولات دي په دې کې H2 زیاتره ما سره دې کې H2 ده کول ګیس کې ما سره چې دی میتان دی په دې کې کاربن مونوکساید زبردست شین پکې دی لکه همدارنګه دې کې امونیای ټول نظر په صنعت کې استفاده کولای شم زیاتره په کول ګیس کې دی کولتار کې څه شي کولتار خو اول مایع ده او مخلوط دی صحیح ده زغال چې ته یا ډبرو سکاره چې هوا په نشتون کې دومره تودوخه درجه کې دغه کې نو دویم شی چې موږ ته راکوي هغه مایع غوندې یو شی راکوي او دا مایع چې کومه ده دا کولتار چې ما سره کوم مایع ده دا د اروماتیک مرکباتو څخه غني ده اروماتیک مرکباتو څخه غني ده ډېر زیات اروماتیک مرکبات دي کی او کدی منګه فریکشنیشن وکړو کسری تکتیری وکړو نو دا موږ ته راکوي هلکانو یو بنزین صاحب راکوي ټلوین راکوي همدارنګه زاینینز اپ ګروپ اف کمپنی راکوي ارتو میټو دا زاینین راکوي صحیح ده ارتو زاینین کې شي نورم داسې کېدای شي همدارنګه راکوي فینول راکوي کریسول راکوي نفتالین راکوي انتراسین راکوي پیننترین راکوي دنیا سم آره او زیاتره پکې اروماتیک مرکبات کې ښه ډېر دي نو دا د قیر څخه موږ سره په لاس راځي د ډبرو سکاره چې کوم قیر دی مایع قیر چې کوم دی دا د کولتار سره کې دغه قیر دی مایع قیر دی نه دنیا شي نه په لاس راځي
یو جامد مواد چې دی هغه کوک دی، خالص کاربن ته موږ کوک یو. دریم چې موږ ته راکوي هغه کوک دی. نو کوک جامد برخه ده، دا جامد برخه ده او دې کې خالص کاربن داسې ویلی شي چې خالص کاربن دی، سلفي سره تقریبا داسې ویلی شي چې خالص کاربن دی. دا موږ سملټینګ دپاره استعمالو د اوسپنې چې سټیل ته یې واړو. نو بیا موږ د تدریجي تقطیر، یعنی موږ چې ورته ویل چې فرکشنل ډسټلیشن چې ورته کسریه تدریجي تقطیر او ایکسټراکشن سره استخراج چې ورته وایي دې څخه موږ دا شی نه کولی شو. تدریجي تقطیر څه ته وایي؟ تدریجي تقطیر دې ته وایي چې په بېلابېلو جوش ټکو باندې مرکبات یو بل نه جلا کړي. زما سره اوبه او ایتانول میکس دي که نه، ایتانول اوبه خو مسیبل دي که نه، ایتایل الکول اوبه یو بل سره منحل دي. نو د ایتایل الکولو جوش ټکي مثلا 88 یا 80 یا دغه شان پي ما خو یې دقیقه او اوبه خو موږ ته معلومې چې سل دي. نو که د ایتایل الکولو جوش ټکي 80 وي نو ته به د تودوخه درجه د هغې لوښي 80 نه کمه ونیسي، یو 2 درجې 3 درجې 5 درجې، هغې نه به ته تودوخه ورکړي یا همغه 80 خو چې ونیسي هم صحیح ده په کلاره. نو کله هغه مایع به ما سره په جوش راشي، هغه مایع چې په جوش راغله به څه ته بدله شي؟ غاز ته بدله شي. هغه مایع لکه الکول به موږ سره بخار ته بدل شي، بخار به یخ کړي نو الکول به جلا شي دي او اوبه به څه شي موږ سره پاتې شي. نو دا یو طریقه ده. یا مثلا موږ سره ټالوین دی او همدارنګې بنزین دی. نو ټالوین او بنزین که ته جلا کړې نو جوش ټکو حساب باندې ټالوین جوش ټکی لوړ دی او د بنزین کم دی. نو کله چې 8.1 ډګري سنټیګریډ راغی، 8 خواشه تودوخه راغله، نو ما سره به بنزین والوځي بخار ته، هغه یخ که هغې نه به بېرته بنزین جوړ کړي، ټالوین به دا سره پاتې شي. نو دې ته موږ یو تدریجي تقطیر صحیح ده. او دې ته ایکسټراکشن دې ته وایي چې دوه شیونه میکس کوي، سالوینټ ایکسټراکشن نه دی، دوه شیونه یو ځای کوي او کثافت له مخې هغه 2-3 طبقو کې بیلیږي، کوم چې درون هغه لاندې پاتې کېږي، کوم سپکې بره پاتې کېږي او دې اساس باندې چې دی خو دې شرط باندې چې هغه غیر منحلي یو بل سره. نو که غیر منحلي نو د سالوینټ ایکسټراکشن یو مشهور میتود دی چې دې باندې موږ چی کولی شو د کثافت په اساس باندې یا د غیر انحلالت په اساس باندې 2 طبقې یا 3 طبقې جوړیږي. نو اول ته یوه طبقه لاندې لرې کې بې خوځې، هغې کې بیا طبقې جوړیږي، نو بیا لاندې طبقې چا چې کثافت زیات او لاندې پاتې کېږي، چا چې سپک او بره پاتې کېږي او دې اساس باندې څه کې ته مواد جلا کې. نو مشهور مثال چې دی هغه سالوینټ ایکسټراکشن دی. لکه تیل اوبه چې موږ جلا کوو که نه، شړشمو تیل دی یا غوړي دي یا اوبه دي، نو ته یې په یو لوښي کې اچوي، ته یې داسې یو لوښی دی ما سره دې کې دې واچوه او دې ته یو پیک لګېدلی بندېږي راخلاصېږي، نو دې کې ته وخوځوه. نو چې چا کثافت زیات وه به دلته لاندې طبقه کې راشي، چا کم و بره راشي، بیا دغه ورته خلاص که دا سټاپ کاک چې ورته وایي دا خلاص که، نو مثلا دا درون کثافت والا شی ترې لاندې وباسه او بره چې کله دا طبقه دیز ته راورسېده دلته سټاپ که دیز ته چې راورسېده سټاپ یې که نو بره تا سره 2 شیان شی کړل تا جلا کړي. دې ته ویل کېږي سالوینټ ایکسټراکشن مونږ لیکلی دی. نو همدارنګې تیزابي ایکسټراکشن سره دا یو بله طریقه ده چې مثلا ما سره
پیراډین دی نه پیراډین دی نو پیراډین چې قلوي خاصیت لري هغه سره ته تیزاب یو ځای کې همدارنګې فینول چې دا تیزابي دی هغه سره قلوي یو ځای کې نو دې باندې ته کولی شي چې ته دا جلا کړې نو دې ته هم ایکسټرکشن وایي ایسیډ بیس ایکسټرکشن دې ته وایي ایسیډ بیس چې تیزاب قلوي نه ته استفاده کړي او ته مواد جلا کړي ایکسټرکشن